له یو لړ نویو ریکارډونو سره جوخت انګلند ته د افغان لوبډلې دویمه ماتې. افغانستان د چمپیونز ټرافي سیالیو په چوکاټ کې خپله دویمه لوبه د انګلند پر وړاندې وګټله. افغان لوبډلې چې لومړی توپوهنه یې کوله په پیل کې ښه نه وه او په پیلیزو 10 اوورونو کې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړل چې له امله یې په پاتې لوبغاړو فشار ډېر شو. خو ابراهیم ځدراڼ په ورځنیو لوبو کې له 5 میاشتنۍ اوږدې دمې او لرې پاتې کېدو وروسته قوي راتګ وکړ او په ډېرې حوصلې سره یې داسې با انرژي او بریدګره لوبه وکړه چې د افغانستان د کرکټ تاریخ ته یې نوې ساه او رنګ ورکړ. ابراهیم ځدراڼ په 146 توپونو 120 منډې جوړې کړې چې د افغانستان د ورځنیو لوبو په تاریخ کې تر ټولو ډېرې منډې دي. د ځدراڼ سلیزه او یادې منډې د افغانستان لپاره په چمپیونز ټرافي کې هم لومړنۍ ډېرې منډې شوې او همداراز په ټوله کې د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې تر ټولو لوړې منډې ثبت شوې. په توپوهنه کې بالاخره له حشمت الله شهیدي هم د مینوالو ګیله ختمه شوه ځکه نوموړي له ابراهیم ځدراڼ سره ډېره ښه ملګرتیا وکړه او لږ تر لږه 40 منډې یې وکړې. په ټوله کې عصمت الله عمرزي، حشمت الله شهیدي او محمد نبي له ابراهیم ځدراڼ سره ډېره با مسؤلیته ملګرتیا او لوبه وکړه او د دې لامل شول چې ابراهیم تر ډېره پر 20 ځای پاتې شي. په همدې حال کې د ابراهیم ځدراڼ توپوهنې او ریکارډ د رسنیو سرټکي جوړ کړي. د کرکټ رسنیز ډګر یې مدحو او ستاینو نیولی او د مبارزې او بیرته قوي راتګ د بیلګې په توګه یادیږي. بل نور افغانستان ته په دویمه پاڼۍ کې تر ټولو سخته مقابله هم ورپاتې وه. انګلنډي لوبغاړو برید کوونکې لوبه پیل کړه او ډېره په زړه پورې توپوهنه یې نندارې ته وړاندې کړه. که څه هم په منځنیو اوورونو کې افغان توپچوونکو په لوبې کنټرول نه درلود، په ډګر ساتنه کې 2 کیچونه وغورځول او سیالو توپوهونکو له موقع په ګټې اخیستنې سره هدف تر ډېره راکم کړ. خو په وروستیو کې افغان لوبډلې په حساس وخت کې لوبه راته وکړه او په وروستي اوور کې انګلند ته په 8 منډو ماتې ورکړه چې په دې سره د اتلانو جام له دوام هم بې برخې شول. د افغانستان لپاره توپچونه کې عصمت الله عمرزي چې توپوهنه کې هم ښه ملتیا وکړه په پیل منځنیو او وروستیو اوورونو کې وکټې واخیستې او له 40 منډو جوړولو سره سره یې 5 لوبغاړي هم وسوځول. په عموم کې ټولو افغان لوبغاړو په دویمه پاڼۍ کې هم سخته لوبه وکړه او په لومړي ځل په چمپیونز ټرافي کې په لوبېدو سره یې نیمه پایلوبې ته هیلې هم ژوندۍ وساتلې.